سلامونه، زه هدایت کامران یم او تاسې ګورئ آیا پوهیږئ یوټیوب چینل. که له کورونا او دې ته ورته مختلفو نورو ناروغیو څخه ژغورل غواړئ نو دغه 18 موضوعات په جدي توګه تعقیب کړئ. لومړی دا چې د 15 وخته لمانځه لپاره اودس حتما وکړئ. د صابون استفاده اړینه ده او د امکان په صورت کې له ګرمو اوبو څخه هم استفاده وکړئ. مسواک او د غاښونو برس هم استعمال کړئ. 2 یا 3 ورځې وروسته غسل وکړئ او که کیدای شي نو دغه کار هره ورځ ترسره کړئ. دوهم دا چې هر سهار او ماښام د خوب نه مخکې په ګرمو او مناسبو اوبو کې مالګه واچوئ او 3 ځله پرې خپله پزه او ستونی پاک کړئ، یعنې په ساده اصطلاح غرغړه وکړئ. دریم دا چې د غرمې له ډوډۍ سره پیاز، شنه مرچک، ادرک، هوږه نو دا حتما وکاروئ. څلورم دا چې له ماسک او دستکشو څخه استفاده دومره ګټوره نه ده ځکه لاس همیشه خولې، پزې او سترګو ته وړل کیږي، خو که احتیاط کولی شئ بیا دا کار وکړئ. خو ښه خبره دا ده چې خپله پوزه، خوله، سترګې همیشه پاک وساتو. پنځم دا چې که د زمزم اوبه په کور کې لرئ په همدې نیت یې وڅښئ چې الله تعالی به تاسې ته له دغه مرض څخه ژغورنه او شفا درکړي. شپږم دا چې د ورځې په جریان کې له شین چای څخه زیاته استفاده وکړئ او که امکان لري نو لیمو او بوره هم پکې استفاده کړئ. اووم دا چې سبزیجات، ګرم خواړه او مایعات ډېر زیات وکاروئ. اتم له کیوي، لیمو، مالټې، نارنج او آلوچو سره چې دغه ویټامین سی لري د ویټامین ډي لرونکو خوړو څخه هم استفاده وکړئ او یا هم د امکان په صورت کې د ویټامین سی ټابلیټ چې په درملتونونو کې هم پیدا کیږي هغه واخلئ او هغه وخورئ. نهم دا چې د لمر له مستقیمو وړانګو څخه استفاده وکړئ، که هغه په ورځ کې 10 دقیقې وي، 20 دقیقې وي یا تر نیم ساعته پورې وي، یعنې داسې یو مانع باید موجوده نه وي چې د لمر وړانګې مستقیما ستاسې پر بدن باندې ونه لګیږي. لسم دا چې له ضرورت پرته له کوره مه وځئ او له ګڼې ګوڼې ځایونو څخه ځان وساتئ. 11مه خبره دا چې په کور کې د قرنطین پر وخت ورزش وکړئ، مطالعه وکړئ او ډېر عبادت ترسره کړئ. 12مه خبره دا چې د ټوخي او پرنجي پر وخت مو پوزه، خوله په یوې وسیلې سره پټه کړئ. یعنې کله چې ټوخی کوئ او پرنجیږئ نو کومه وسیله در سره وي، دستمال وي یا هر څه وي، د هغې په واسطه خپله خوله او پوزه پټه کړئ او که دا امکانات نه لرئ نو بیا دغه عمل ترسره کړئ. 14مه خبره دا چې که عاجل مریض نه لرئ نو شفاخانو او معاینهخانو ته مراجعه مه کوئ. او 14مه خبره له شکمنو او ناروغو خلکو سره اړیکه مه ساتئ. 15م له دا ډول حیواناتو سره مستقیمه اړیکه مه نیسئ لکه مار، پیشو، خر، سپی، غوا او داسې نور، که ځنګلي وي او که کورني حیوانات وي. او که ورنږدې کیږئ نو ځان مو په مکمل ډول وپوښئ. 14م له هر لمانځه نه وروسته لاندې دعاګانې 3 ځله ولولئ. لومړی دعا داسې ده: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. او دوهمه دعا: اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. 18مه خبره د ورځې حتما لږ تر لږه 500 ځلې یا 1000 ځلې استغفار وایئ. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او که دا درته سخته وي نو په لنډ ډول استغفر الله واتوب الیه. همدارنګه کله چې ویده کیږئ نو د خوب پر مهال درود شریف وایئ او ویده کیږئ. نو 100% مطمئن اوسئ چې الله جل جلاله به در سره مرسته کوي. مننه ملګرو چې ویډیو مې را سره تر پایه وکتله. ستاسو د ملاتړ او ګډون په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.